السلام علیکم څنګه شئ جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست ښه خو به یاست جوړ یاست وخت مو نه در ضایع کړو درځئ چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو سبجیکټ مو د چا سره اخیستی دی هغه مو د بایو کیمسټري سره اخیستی دی بایو په کیمسټري په لغات په جې پلس سر د خلاص کړم بیا به ځو مخ ته صحیح ده بایو چې د ژوند ته وایي کیمسټري چې د هغه کیمیاوي مواد ته وایي او اوس مو د چا ټسټ راخیستی د چا برانچ مو راخیستی دی هغه د منرل برانچ مو راخیستی دی صحیح ده منرل کې مو راخیستی ده نو په هغه کې هم بیا د چا د راخیستی هغه میجر منرل مو راخیستی دی صحیح ده سبجیکټ مو پر څه شروع کړی دی سلفر په نامه باندې یعنې سلفر چیش دی صحیح ده زه به په انګلیش هم درته وایم پښتو باندې هم درته وایم بیا دې په ډیټیل سره در خلاصوم صحیح ده سلفر اس also یعنې spelled sulfur non-metallic chemical elements belonging to oxygen group 16 of predictables one of the most reactive of the element sulfur S هم د سلفر په نامه نوم دی غیر فلز کیمیاوي عنصر چې د اکسیجن ګروپ پورې اړه لري او د دوران جدول 14 ګروپ دی او یو له خورا فعال عنصر څخه دی دی څه وایي دی وایي دا سلفر چې دی دا د اس په نامه باندې هم یادېږي یعنې کوم سمبل چې دی یعنې کوم نوم چې دی د دغه اس په نامه هم دی او دی چې دی غیر فلز دی صرف په یاد وساته یو فلزي یو غیر فلزي دا ریاکټیو نه کیدی شي مطلب که یې خو هغه رقم دغه نه کیي صرف او مطلب خورا فعاله مطلب لږ فعاله مطلب د لږو شیانو سره دی ریاکټ کوي صحیح ده pure sulfur is a tasteless, odorless, brittle solid that is pale yellow in color, poor conductor of electricity and insoluble in waters. خالص سلفر یو بې بویه بې خونده او بې رنګه رنګ له سره دی بې خونده دی او بې بویه دی ټوټې دی چې په رنګ کې د ژړ رنګ دی او برېښنا ضایفوي او مرحق او په اوبو کې نه منحل کېدونکی دی دی څه وایي دا کوم چې دی دا سلفر چې دی دا ژړ رنګ دی ټوټې باندې دی یا به چې دی بې بوی دی بې رنګه دی بې خونده دی صحیح دی او دا ولکینو ایریا کې پیدا کېږي صحیح دی ولکینو ایریا هغه ایریا ته وایي چې کله یا هغه نه یا اور چې را پورته کېږي آتش چې پورته کوي په هغه علاقو کې چې هغه اور دغه سوي په رابغلو باندې دغه سي یا په هغه ځای کې چې هغه اوبه کم ګرمې شي تش والا اوبه نه چې کوم ځای کې ډېر شولې اوبه راپورته کېږي نو په رابغلو باندې دا سلفر پیدا کېږي صحیح ده د اوس ګورو ما مقصد خو دا دا خو کوچنی ډیفینیشن و اوس ما مقصد څه شو چې په دې کې زما مقصد دا دی چې دا زموږ په جسم کې څه کار کوي زموږ فنکشن څه کوي زموږ د بوډي فنکشن د څنګه دی د چی لپاره کوي څه کار پکې کېږي دی او your body needs sulfur to build and fix your DNA and protect your cells from damage that can lead to serious disease such as cancer ستاسو بدن سلفر ته اړتیا لري ترڅو یې به ستاسو ډي ان اے جوړ کړي او تنظیم کړي او ستاسو حجرې د زیان څخه ساتي چې کولی شي د جدي ناروغۍ لکه سرطان له امله شي دی څه وایي ستا سلفر چې دی هغه زموږ په جسم کې ډي ان اے څه شي دی پر دې باندې بیا ویډیو راځي چې خالي باید ریښې نو ریښې چې دی هغه ستا د محفوظه ساتي او جوړوي یې پروټیکټ کوي یعنې د نورو شیانو څخه کم شیانو څخه ساتي چې کله هغه خراب نه شي یا داسې عمل نه شي چې هغه کینسر ته وانه وړي بل چیز دی سلفر also assist your body to metabolize food and contributes to the health of your skin, tendons or ligaments. سلفر ستاسو د بدن سره د خوړو میتابولیزم لیګامنټ روغتیا کې مرسته کوي نو دې څه وایي دا کوم چې میتابولیزم چې دی په هغه کې دی مرسته د سر کې د خوراک تجزیه په ماتېدو په دې شیانو کې کار کوي په پوستکي کې کار کوي په جسم کې کار کوي په نور داسې علاقو کار کوي چې هغه سم وساتي اوس د دې نارمل رینج څو دی زموږ په جسم کې د دې نارمل رینج څو دی د دې نارمل رینج به زه اوس در وښایم نو د دې نارمل رینج چې دی هغه د 3.5
3.5 ملي ګرام سوین چې بیا د 100 ملي لیټره پورې د سیده په جسم کې سیده دا د نارمل رینج دی سیده. اوس د دې سلفر چې دی یعنې دا په کومو خوراکو کې شته، په کومو اغذاو کې شته، دغه عکس چې ووینئ په دې عکس کې هم سر خلاصېږي. بیا هم زه درته وایم کوم چې د ګوبي هر ټایپ دی، یعنې هر قسم چې دی په هغو کې شته. د غوښو په هر قسم کې چې دی د ماهي غوښه ده، چرګ غوښه، د ماهیانو د نورو د دې شیانو ده په دې کې هم شته، په هګیو کې هم شته، په نټس اینډ سیډس کې هم شته. یعنې نټس سیډس دې ته وایي چې ممپلی وي، کوم وچه دغه نه وي د میوه جاتو دا شیان چې دي په دوی کې هم شته. چیز کې هم شته، کوم چې پنیر مرچوس ورته وایي، شیدو او مستو کې هم شته. لیګ مینز په نامه باندې کوم چې مټرو د نخودو دا شیان نه دي، دا کوم وچ نخود سو لوبیا سو په دې کې هم شته. لیم ویجیټیبل کې هم شته، یعنې پیاز وړو په دې شیانو کې هم شته دا سلفر چې دی. دا خو د عکس بل د دې مطلب دا په کوم ماشینانو کې کېږي، دا ټیسټ به څنګه کوې، په بولو کې به زموږ د څنګه کوې، زموږ د څه لپاره معلوموو او د هغسې به دا ټیسټ څنګه معلوموې. د دې خپل ټیسټ چې دی دا یو قسم ماشین راځي، هغه ته د وایي های فریکونسي انفرارید کاربو سلفر انالایزر دې ته وایي کېږي. په دا رقم یو ماشین دی، دغه عکس وینئ، دا یو ماشین دی، دا غټ ماشین دی، په دې کې کېږي. یو بل نوي ډیزاینونه هم راغلي، دا کوچني ماشین دا وګوره الکټرا په نامه باندې دی څه دی، دا بیا الیمنټ معلوموي په دې کې. دا چې کوم ته الیمنټ په ګرد ځای کې معلوموي، بخښه به کوئ د ټلیفون راغلی. نو دا چې ته ګرده ځایو کې دا کوم معلوموي، کوم الیمنټ معلوموي، په هغې کې دا ستاسې نو او دغسې کې په بولو کې ټیسټ معلوموي. په بولو کې به ته څنګه معلوموي، په بولو کې به ته دا زه یو ځل ښکاره کوم. په بولو کې چې دی هغه به ته 2 ټوبان راخلې، زموږ جسم باندې چې ته کوم ټیسټ چې زموږ په جسم کې کېږي هغه کې به 2 ټوبان راخلې. 2 ټوبان چې دې راواخیستله په هغه کې به دغه وکړې، یو ټیوب ته به اوبه واچوې، یو ټیوب ته به بول واچوې. ټیوب چې دی که دې واچول په دا سر باندې سلفر پاوډر واچوي، سلفر پاوډر نه دی، دا موږ د ټیسټ په ذریعه باندې معلوموو، د ټیسټ لپاره یې معلوموو. سیده سلفر پاوډر واچوي، سلفر پاوډر چې مور واچوئ هغه که ډوب سو خو په دې کې بایل سیلټ ناجوړي ستا، بایل سیلټ یو قسم ناجوړي دی چې هغه ستا جوینټس جړي و دې شان ته سوچ ښکاره کوي یا پیګامنټس ښکاره کوي چې دا څنګه مطلب د بایل سم کار نه کوي. بایل یو قسم تیزاب دی سیده، او که نه و پر سر پاسو بیا دا کنټرول دی. دا عکس وینئ، په دا عکس کې ټول ډیفینیشن مې ورسره لیکلی دی. که مو ویډیو لږ خوښ شوی نو درسره شیر یې هم کړئ، لایک یې هم کړئ.